بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ورو ډاکټر آصف یو پیر بیا تاسو سره ویډیو په سٹارټ کې زه د یو خبرې وضاحت کوم چې زه تاسو سره دا کم سیزونه ډیسکس کوم د دې قدرتي سیزونو باره کې د دې کومې فائدې تاسو ته وایم. کاغه فروټ دي که سبزیان دي یا تاسو کور کې نور مختلف داسې سیزونه دي نو دا انفارمیشن دا تاسو بالکل سرچ کولی شي په نت باندې په هر یو فورم باندې تاسو سرچ کولی شي او ان شاء الله دا میډیکل نالج چې هغه سره کوم ریلیټډ دی یعنی د طب حواله سره هغه سره کوم ریلیټډ سیزونه دي هغه سره تړلي سیزونه دي تاسو بالکل سرچ کړئ. ان شاء الله تاسو ته بس تاسو ضرور اتھنټیک انفارمیشن درکې او دا به ان شاء الله تاسو معلوماتو کې اضافه هم کوي او دا ټولي خبرې چې کوم دي نو دا تاسو کنفرم کولې هم شي چې کومه فائدې او کم نقصانات زه تاسو ته وایم نو اب یقینا د طب حواله سره چونکه زما فیلډ طب دی زما د کم جاب چې کوم دی هغه طب سره ریلیټډ دی نو تاسو صحت سره ریلیټډ دی تاسو سره تاسو د صحت حواله سره چې کومه خبرې کوم اب ان شاء الله ټول درست وي او تاسو په یقیني تور په هغه باندې په پټو سترګو عمل کولی شئ. نن درته یو بل سیس خیمه چې ډیر زبردست سیس دی ډیر خوندور سیس دی او د هر چا ډیر زیات خوښ دی هغه دی انار. اوس انار الله تعالی یو داسې سیس پیدا کړی دی چې په هغه کې د الله تعالی دنیا د خدای قدرتونه دی او ډیر فائدې دي پکې او د انار یو څو سیزونه داسې دي لکه زیتون انار کجوره دا داسې سیزونه دي چې د دې ذکر الله تعالی په قرآن کې بار بار کړی دی. یعنی د نعمتونو ذکر چې کړی دی نو په هغه نعمتونو کې الله تعالی کجوره یاد کړی دا انار یاد کړی دی زیتون یاد کړی دی داسې مختلف سیزونه خو د دې ذکر پکې ډیر ځل شوی دی. نو په کوم سیز چې په قرآن کې راشي او الله تعالی ذکر وکړي او تا ته بیا وایي چې دا زما نعمت دی او تعالی مې درکړی دی نو ته اوس وایې چې په نعمت کې به فائدې څومره یعنی هغې کې نقصانات کیدی شي بالکل نشي کیدی. نو د انار فائدې زه تاسو ته نن وایم چې انار کې د ټولو نه اول سیز هغه دی چې ښه ډېرې اوبه دي پکې دنیا د خدای اوبه دي پکې نو که ته د انار استعمال کې په کم موسم کې نو ډي هایډریشن درته نه کېږي د اوبو مقدار دی پوری. اوس دا د اوبو مقدار په وجود کې چې پوری نو دې فائدې څه دي چې ستاسو د سترګو نظر ځکه چې سترګې دا ګاټې چې کم دی دې کې دننه هم اوبه دي نو د هغې چې کم نمکیات دي په هغه اوبو کې دې ته موږ ویټرس فلویډ وایي چې په سترګه کې دی د هغې نمکیات پوره کول د هغه اوبو مقدار پوره کول چې ستاسو د سترګې دا پریشر پوره وي دا ډېر ضروري سیز دی. نو انار کې خدای پاک دا دغه اچولی دی چې دې سره ستاسو د سترګو ویژن ډېر زیات ښي ځکه چې دا کم ویټرس فلویډ دی په سترګه کې چې دا کمې اوبه دي نو د انار سره هغه اوبه د هغې پریشر برابر وي او د هغې پریشر ډېر زیات ښه وي. دویمه خبره چې څنګه ستاسو د اوبو مقدار پوره شي دې کې نمکیات خدای پاک په داسې طریقه باندې اچولی دي چې دې کې تقریبا زموږ وجود ته کم نمکیات پکار دي اټول پکې شته دې کې پوټاشیم شته دې کې میګنیشیم شته دې کې فولیک اسید شته دې کې وایټامین سی شته دې کې وایټامین ای شته دې کې وایټامین ډي شته دې کې کیلشیم شته دې کې امیونټي بوسټرز شته دی. نو دا داسې سیزونه دي چې دومره فایدې که تاسو ته په یو سیز کې ملاویږي او ستاسو د وجود مختلف اعضا او ورسره ښه وي یعنی سکن د سکن دپاره بهترین سیز دی چاته چې دا دانې وانې راخیږي مختلف قسم دا ځوانه کې یا داسې دانې وي هغه کسان خصوصا دا ځوانان او خاص کر زما خویندې یا بچی چې کومې دي داسې عمر کې دي چې هغې باندې د مخ باندې پیمپلز دي یا اکنی دا هغې دپاره زبردست سیز دی که هغې استعمال کوي نو سکن به ورسره فرش وي او دا دانې مانې دا به ورسره ختم وي. د سترګو نظر بیا سکن ټیکسچر بیا راځو جناب ویښتو ته چاته چې دا مسئله چې ویښته مې غورځېږي یا ویښته مې کمزوري دي یا ویښته مې رف دي هغې که د انار استعمال زیات کوي بهترین ریزلټ دی د ویښتو معامله کې. بیا جناب راځو چې په دماغو باندې د اثر دی انار سره چې کم دی تا ته ریډي انرژي میلاویږي زبردست کاربوهایډریټس پکې دي نو که ته اوږې شوې یا په لنچ باکس کې ځان سره آفس ته یا چېرته د انار یو څو دغې یو څو چمچې انار دې وخوړلو نو एकदम ستا انرژي بالکل پیک ته ورسي او بیا راژوندی شي بیا راویښ شي دماغ دې بیا زبردست کار شروع کی او داسې کار شروع کی لکه بنده وي چې بالکل د ریفریش بټن زما د کمپیوټر کې چوله زه بالکل بیا د سره شوم. نو زبردست سیز دی د انرژي دپاره انسټنټ انرژي دپاره خصوصا که تاسو سپورټس کوئ کم ماشومان چې په سکول کې یا په کالج کې یا جیم کوي سپورټس کوي نو هغې که د انار استعمال زیات کوي یو خو د اوبو مقدار پوره کېږي بل ورته انسټنټ انرژي میلاویږي د هغې انرژي لیول بحال وي او د هغې د طاقت د وجود چې کوم دی بحال وي. بیا په دې انار کې څنګه چې مول چې ویټامین ای هم شته ویټامین سی هم شته فرش وي نه دې کې آیرن پکې ډېر دی نو ویټامین سی او آیرن که تاسو استعمال کوئ نو دې سره به په بدن کې بالکل تازه وینه جوړیږي فرش وینه به جوړیږي. نو کم هغه افراد چې دي چې چا کې د وینې کمی دی او د هغې وینې کمی نه پوره کېږي مختلف دوایانې خوري نو که ورسره انار استعمال زیات کوي
هغه ته به آیرن او وټامین سی ملاویږي. یقیني تور ورسره بی کمپلیکس هم دی. نو تاسو چې آیرن، وټامین بی کمپلیکس او ورسره فولیک اسید دا مختلف ټابلیټس فارم کې اخلي، نو په یو انار کې دا درې ونه خدای چولې دي. دین علاوه امیونټي بوستر دی، یعنی تاسو ماشومان که بار بار بیماریږي هغې له انار جوس ورکوي، قدرتي خپله ترې ورته کور کې جوړوي، هغې ته انار ورکوي. هغې چې د دې استعمال زیات کوي اب بار بار بیماریږي نه، مری به نه خرابېږي، سینه به نه خرابېږي، د امیونټي دا بالکل په پیک باندې وي. نو ستاسو ماشومان به نه بیماریږي. بیا راځو جناب هغه خلکو ته چاته چې د بلډ پریشر مسلې دي، چاته چې د کولیسټرول مسلې دي. دې انار کې د دې اوبو کې قدرتي طور الله تعالی یو داسې دغه چولې چې ستاسو کولیسټرول راښکته کوي، ستاسو لیپټ پروفایل دا نارمل ته راولي، ستاسو بلډ پریشر نارمل ساتي. بیا چې کوم د زړه بیماران دي هغې دپاره خصوصا دا ډېر زیات ضروري څیز دی چې هغې ته انرژي هم ملاویږي او د هغې کولیسټرول او مختلف څیزونه داسې د هغې بلډ پریشر دا کنټرول ساتل. خلکو ته اکثر دا مسلې وي چې د پټو کمزورتیا مې ده، د هډوکو کمزورتیا مې ده، خوږېږم، دردېږم ټوله ورځ، ستړی کېږم ډېر زیات. نو دغه کسان که د انار استعمال زیات کوي نو دا مسلې به ورته بالکل هم نه وي. بیا څنګه چې مول چې انټي اکسیډنټ انار چې څوک زیات استعمالوي دا وخت سره بیماریانو سره د عمر تېرېدو سره چې کومې کمزورتیاګانې راځي، په غوږونو کې کمزورتیا راشي، سترګو نظر کې کمزورتیا راشي، دا څیزونه ورسره ډېر زیات ښه شي. نو هغه بار بار نه کیږي. بیا که تاسو د دې استعمال زیات کوئ نو دې کې د دې دا کم چھلکه چې کم ده د پوست د دانو کې چې کومه د پاسه پې چھلکوي دننه پکې زړی دی، که دا تاسو صحیح طریقې سره هغه په خوله کې وکرپوئ، هغه معده کوي او هغه زمونږ معدې ته لاړ شي، نو هغې کې زبردست فایبر موجود دی. اوس دغه فایبر چې کوم دی زمونږ د هاضمې دپاره انتهایی زبردست چیز دی. نو که چاته خېټه خرابه وي، د چا بار بار هغې خېټه نرمیږي، یا خصوصا هغه خلک چې چاته قبض ډېر زیات وي هغې دپاره زبردست چیز دی. که د انار استعمال زیات کوي، اوبه هم ورته ښه ډېرې میلو شي ورکړي او ورسره فایبر هم میلو شي، نو دا کس به بالکل نه قبض کېږي. که ستاسو مشران یا کشران کور کې چاته دا پرابلم چې د قبض مسلې ورته وي، انار وله ورکه، ورته دا خوره او په دې باندې ښه شخوند وه، ښې معده کوه او دا تېروه، نو انشاءالله بیا ګوري چې د دې د هاضمې مسلې څومره ښه طریقې سره حل کېږي. ګولونه پکې زیات میګنیشیم دی. نو که دغه انار تاسو استعمال کوئ په قدرتي طریقې به ستاسو میګنیشیم تاسو ته میلاویږي. بیا ټولو نه اهم خبره هغه زنانو ته چې کومو کې د ماهواري دا ګډوډي شي، هغې که د انار استعمال زیات کوي دا هارمونل بیلنس ساتي په زنانو کې، د هغې هارمونل بیلنس ورسره ښي، نو هغې دا ماهواري ماهانه چې کوم د هغې سایکل دی او ورسره ډېر ښه شي او د هغې مسلو نه خلاص شي. بیا اکثر زنانه داسې چې ډاکټرانو له ځي هغې د انفرټیلیټي یعنې د بانجپن یا د بې اولادۍ هغې ته مسلې وي، ډاکټران ورته ټیسټونه کوي چې خور تا کې خو هېڅ مسله نشته، هر څه ټیک دي، خو بس هارمونل امبیلنس وي، د هغې د وجې نه راځي. نو دغه زنانه که د انار استعمال زیات کوي نو د هغې د هارمونز د بیلنس چې کوم دی دا برابر شي او د دې د فرټیلیټي چانسز دا زیات شي. یعنی چا چې بې اولاده حضرات ته او خواتین دي، زنانه دي، هغې ته د فرټیلیټي دا مسلې دا ورسره حل کیدی شي. کوم زنانه چې د هغې عمر اکثر د دې 45 کاله نه 50 کاله ته نږدې شي او د دې د ماهواري دا بندېدل شروع شي، دې کې ډسټربنس راشي او بیا وخت سره بس دا اوچه شي، د بیماري ختمه شي، دغې ته مونږ مینوپاز وایو. اوس دغه مینوپاز سره په دې زنانه کې مختلف قسم چینجز راشي، د هغې موډ ګډوډ شي، هغې له غوسه ورځي، چړچړاپن پکې راشي، بدن یې خوږېږي، بدن یې کمزوری کېږي، خوب یې ګډوډ شي، ورسره په وجود باندې کله ډېره سخته ګرمي راشي، کله ډېره سخته یخني راشي، وایي بدن مې سوځي. اوس دا د مینوپاز علامات دي. د مینوپاز د علامات لپاره اکثر لا چې ډېر زیات چې موږ بیا هارمون ریپلیسمنټ کوو، دا هارمونز ورته ورکو چېرې دې زنانه ته تکلیف کم شي. نو اوس د هارمون ریپلیسمنټ بچ کېدو دپاره چې کومې زنانه 45 کاله 50 کاله ته نږدې دي، د هغې ماهواري ګډه وډه ده او وخت داسې را روان دی چې د هغې د ماهواري ختمېدونکې ده، نو هغه زنانه که د انار استعمال زیات وکړي نو هغې کې د هارمونل چینجز ډېر کم راشي، د هارمونل چینجز یې ډېر په طریقه راشي، نو هغې ته دا د مینوپاز والا چې کم مسایل دي دا ورته ډېر کم دې سره تر مخه وي او ډېر ښه صحت سره او ډېر ښه طریقې سره د هغې په ژوند کې دا فیز راشي او تیر شي چې چېرته د هغې هغه ځواني ختمه شي او د هغې مینوپاز شروع شي او دا بیماري ختمه شي. نو امید لرم چې تاسو سره زه کوم دا ډسکشن کومه دې کې به تاسو لپاره ډېرې فایدې وي، ډېر معلومات به وي. دا معلومات یوازې ځان پورې مه ساتئ، خپل خاندان کې خپل دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم دا معلومات میلو شي او انشاءالله را روان ویډیوز کې به تاسو ته نورم ډېر د صحت حوالې سره او قدرتي څیزونو حوالې سره معلومات در کوم چې کوم به ستاسو لپاره فایده مند وي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.